السلام علیکم ورحمت الله. بالاخره دا د چې موږ پېښور ته راورسېدو، چون لا له وړاندې راغلي یو، تقریبا نن مو دا د شپږمه ورځ ده، خو جزیات دا د اوس در سره شریکو. د دې ورور ارمان، د دې ځوان ارمان چې خپله لور یو ښه ډاکټر ته وښایي، نو په همدې خاطر باندې دا ده چې د ارمان یې پوره شو او پېښور کې د یو ډاکټر پر ځای باندې دوه ډاکټرانو ته ورغلو. یو ډاکټر دی چې پروفیسر ډاکټر خالد مفتی او د دې ترڅنګ بل ډاکټر نور الله جان چې په همدې اعصابو برخه کې کار کوي، دوی ته ورغلو. جزئیات به وروسته زه تاسو ته ووایم، خو مخکې له دې چې نورې خبرې وکړم چې پېښور ته څنګه راغلو، دلته دوه نور ورونو هم زموږ سره همکاري وکوله. یو ورور چې په آیرلنډ هېواد کې دی، موږ سره 50,000 کلدارې کاري کړې ده چې دا دې ورور ته سپارمه. دا د 50,000 کلدارې ورور او دې ترڅنګ یو بل ورور چې د سعودي عربستان نه زموږ سره همکاري کړې ده، 7300 کلدارې موږ ته راکړي دي چې دا همدې ورور ته سپارم. البته باید ووایم چې دا 7300 کلدارې چې دي دا په سعودي عربستان کې د له بېلابېلو مسافرو چې هغه د دوی په اطاق کې یا په اړونده ځای کې د ملګري انډیوالان دي له هماغه راټولې کړي دي. خدای دې دوی ته هم ډېر زیات اجرونه ورکړي. خپله ستړیا ګاللې ده، په ډېر خولو په ډېرې زحمتونو باندې دا پیسې دوی ترلاسه کړي دي، خو خپل هیوادوال نه هېروي او دا همکاري زموږ سره کړې چې دا هم دې ورور ته سپارمه. اوس به راشمه د ډاکټر هغه معلومات به ډاکټرانو البته معلومات به زه ستاسو سره شریکم چې ډاکټرانو څه وویل د دې ناروغي په باره کې. یو ډاکټر ته هم چې لومړی کې موږ ورغلو، ډاکټر نور الله جان و چې موږ سټي سکین وکړو، دی نو ایکسره ده او دې ترڅنګ نور معایناتو پرچې دي. هغه وویل چې د دماغو یو سایډ بل سایډ د دوی په خپل منځ کې کانکشن چې دی هغه یو څه کمزوری دی، یعنې دماغ کمزوري لري او انشاءالله د 4 میاشتو دوا یې ورکړه. او بل ډاکټر چې پروفیسر ډاکټر خالد مفتی دی هغه ته ورغلو، هغه هم دا خبره وکړل چې دماغ یې کمزوري دی. انشاءالله خدای مهربانه دی، شفا د خدای جل جلاله په لاس کې ده. انشاءالله دې ماشومې ته به خدای جل جلاله شفا ورکوي. نو 4 میاشتې وروسته به دغه ناروغه دغه ماشومه بیرته پېښور ته یو وارې بیا هم راځي. نو دا هم هغه دی چې موږ تاسو ته ښایو. نو انشاءالله ډېرې خبرې نه کوم، ځکه له دې ورور چې زه پوښتم هم چې خوشحاله ضرور به یې په خوله همدغه ځواب وي چې هو، یعنې دومره خوشحاله یم چې خپل احساسات نشم بیانولی، ځکه هغلته چې موږ اولو کې په خوست کې لومړی مرکه وکړه، بیا چې بډر ته راغلم هغلته مو ده ته له دې وړاندې 115,000 کلدارې او د دې ترڅنګ 10,000 افغانۍ سپارلې وې. نو د دې سره تقریبا چې دا مجموعي حساب شي دا به څو شي عبدالولي؟ والا اوس دا به 2,00,000 روپۍ راځي. که نو 2,00,000 تاسو خپل حساب کې 115,000 کلدارې هلته وې 15,000 او 10,000 افغانۍ وې هلته، نو 1,26,300 کلدارې همدلته دي. نو انشاءالله ډاکټرانو ته مو ستا لور وښودل، خوشحاله به یې؟ ډېر خوشحاله یم. بس د مسافرونه د خدای نوره مهربون کړي، نوره د خدای به مهربون کړي، یو په ډبل د خدای ورکړه لکه چې موږ لار مونږ پر راکړلو. امین. نو ماشومې باره کې خو تا معلومات واخیستل چې انشاءالله 4 میاشتې وروسته به بیرته راځي. او ډاکټرانو څه وویل؟ ډاکټرانو وویل چې 4 میاشتو دوی ورکړله چې یور ته بیا ځون رسوي، انشاءالله دا به ښه شي. اوس راځي او هغه ستونزې چې موږ تاسو په بډر کې وګاللې، هغه ستونزې چې موږ تاسو دلته وګاللې، هغه به یو الله ته معلوم. بلکل صحیح خبره ده. صحیح ده. نو ډېره زیاته مننه. بیا موږ بیا هم وایو چې د یو احساس له مخې چې انسانیت پول او سرحد نه لري، من حیث د یو افغان، من حیث د یو مسلمان، من حیث د یو خوستوال په صفات باندې دا ورور په ما باندې د حق لري او دی په ما حق و چې تر یوه ځایه دا منډه ترړه ورسره ووم. او دا د چې پېښور ته راغلو، نو دا ویډیو هم نوره نه اوږدو، معاینات هغه سټي سکین نور معاینات چې هغه به موږ تاسو ته په شاټونو کې وښایم. نو انشاءالله دا سفر به موږ همدلته راټولوو، همدلته به یې پای ته رسوو. دا یې به ځي له خیره په غلام خان باندې خوست ته، او زه به داسې راتاویږم بیرته په تورخم باندې، لومړی ننګرهار بیا کابل همدغسې خوست ته. تر بیا مو الله عمل او یادونه کوم چې بیرته به هلته چې ورسېږم په خیر ګران وطن ته، نو د خپلو هیوادوالو
همدغسې چوپړ به کوو. تر بیا مو عمل ښه وختونه.